پاکستان خو زرخیز ځمکه ده، پاکستان زرخیز ځمکه ده، هر قسم نمونې پکې پیدا کیږي. د پیغمبري دعوه دلته کیږي، قادیانیان دلته دي، منکرین حدیث دلته دي، روافض او شیعهګان دلته دي، هر قسم ګند دلته موجود دی، هر قسم نمونه موجود ده. نو اوس پکې ور اپاسې دغه پکې ویل چې مې پکې حرام دی. اوس خو وکړو، اوس یې مزه وکړه. موږ به چې د منکرینو حدیث خبره کوله دی بل دا څه شی وایي، اوس ورته ټینګ شئ که نه. منکرین حدیث دغې اوس نوې فتوې رالې، تاسو به په سوشل میډیا باندې کتلي چې څومره هوټلې دي، څومره رسټورنټ دي، څومره چې د میانو ځایونه دي په ټوله کې چې څومره پورې اوسه پورې میان چا خوړلي، ټول یې مردار خوړلي. ولې دا بغیر د ذبح نه خلک خوري وایي. او داسې قمقلو ته سړی څه ووایي چې 1400 کاله وشو چا نه دي ویلي چې مۍ به ذبح کوئ، مۍ به حلالۍ او حلالۍ څنګه د دې ذبح طریقه خو هم وښیوه که نه. 1400 کاله کې علما پوه نه شو په دې باندې، او اتناپیل سړی اتناپیل هغه راغی او هغه وایي چې یاره دا حرام. غرض مې دا کوو چې موږ داسې نمونو سره د ناشنا ناشنا خلکو سره موږ اوسېږو چې ورځ په ورځ نوې نوې ګلان راځي، ناشنا ناشنا ګلونه راځي، پته نه لګي چې آینده کې به دا څه شی وي. والله اعلم. الله دې خیر.